السلام علیکم ستړي مسئ ښه راغلاست درته وړاندې کوم امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسیږئ انشاءالله. الله هم تل خوشحاله لره. دا وخت زه په وردګو میدان وردګو ولایت کې یم او د وردګو سیمه کې په نامه د ټوپ یو ځای ده ټوپ انډیوال مې پوښتنه وکړه هغه هم د میدان وردګو باندې دا ټوپ بچي والا چا د ځینې ټوپ اچولی که څنګه یوله زه خپله نه یم ورله خبر خو په دې ټوپ په ځای باندې دغه ځای ټوپ په نامه باندې دغه ځای مشهور ده. مخکې دغه ځای ویل کېږي چې پوره دښته وله یعنې یو شی هم نه ول خو دا یو څو کاله کېږي د امن څخه راغلی ده. خلکو چې دا دلته خپلې دهقانیانې شروع کړي دي نو منځه کې چې کله کومې مخکې دښتې ولې هغه اوس هغې کې اوس خلک هغه کوي دا فارمینګ کوي. فارمینګ ته څه پښتو کې اصلیات کوي زراعتي کارونه کوي. وبښئ د ما پښتو لکه کمزورې ده خو وخت سره به یې زده کوو. نعمت الله رحیمي ده ښه راغلاست درته وایم. درمل لیدونکو سلامونه چې هیلې وخت مو په خیر ستړي مه شئ او په خیر راغلی. زما پښتو بیا ښه ده. تا پښتو ماشاءالله ډېره ښه ده. او دا انډیوال چې ده دا زموږ ماما زوی دی احسان راغلی. بس دلته یو ډاکومنټري لرو شیرشاه را سره راغلی دی. بس زه به بل چېرته هم فکر کوم خیر سره په خیر سره انشاءالله. د خیر زما تل دی نو موږ به داسې بار لاړ شو زم درځم نو دغسې انډیوال سره راغلی دی چې فیسبوک باندې ډېر ماشاءالله لوی پیج لري نو بیا ډاکومنټري مې جوړوي او ټلویزیون ته یې غل پار راغلی وو. دغه ځای ستاسو ته ښکارېږي دا ویل کېږي دا ټوله مخکې دښته وه خو دغه اوس خلک راغلي په دې باندې رومیان یا ټماټر ټومیټوز دغه پې کري. درځم او هغه چې کې موږ خپل کار خلاص کړو اوس راغلي دغه طرف ته دغه فارم رقم جای سر ته ښکارېږي دې کې رانه بادرنګ کرلی دي نو تاسو باندې هم وینم داسې به یو نظر انډیوالان چې دي دهقانان دي چې دا دې ورور ده دا مې هغه دی منطقي دی تاسو د کلیوال دی نه دا د هغه د نوم یې څه ده ضیاءالحق او تا نوم څه ده هجران الله هجران الله ماشاءالله د وردګ ولایتي میدان وردګ ولایتي ښه ډېر ښه. او څومره وخت کېږي چې دغه تاسو دا کرنې کار کوئ؟ زیات وخت کېږي دلته چې دا کار کوي. داسې ګرمي وینې زیات وخت دی سړی بیخي داسې سربداله کوي. او د بادرنګ چې کرل کېږي تقریبا څومره وخت مخکې د کېښودل کېږي د تخم بیا څومره وخت کې دا رارولی کېږي؟ دا داسې وړ تخم لري. دا تخم یې چې کله هغه کېږي ایښودل کېږي بیا په ده کې داسې سر او بیخي معلومېږي. بیا چې دا راغوړ شي دا تارونه ورته راویزان کوو. بیا چې دا راویزان شي بیا چې دوی لږ برابر شي تیم داسې لږ په ورځ کې پرې تاوېږي مګر په پړي باندې دا تقریبا د یو بوټی چې دا دومره رالوی شوی دا څومره ورځو کې یا څو میاشتو کې رالویږي؟ دا را تقریبا په میاشت کې په شلو شپو کې میاشت شلو شپو کې. او بیا یو ونه چې ده د یو بوټی چې ده تقریبا څومره حاصل کوي؟ یاره چې تاخره پورې وچلېږي چې ښه روزنه یې وشي ښې دوا یې ورکړل شي نو 8 منه بادرنګ کوي یو بوټی. ماشاءالله ماشاءالله. تر اوسه پورې څومره حاصل خرڅ کړی تاسو؟ یاره تقریبا 80 موټره مې لګېلي دي. 80 موټره ډېر ښه دی. موټر کې 800 خرڅ شي ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه. بیا تاسو مکتب ته هم ځئ که نه که بس خالي هم دا دهقاني کوئ؟ نه والله مکتب به نه ویل یاره بیخي هېڅ تللی نه؟ والله بیخي نه یم تللی. شوق لري ورسره؟ شوق ډېر شوق ورسره لرم. له یاده مې هم دومره خاطر دا دی چې د هر چا نوم ولیکلی شي. ماشاءالله ماشاءالله ډېر. او مدرسې ته ځئ قرآن سبق وایي؟ مدرسې ته تللی یم ډېر وخت مدرسې ته. او دا انډیوال دا بیچاره یتیم دی نور پلار یې شیخ دی دا کمکای دی یو مشر دی. بس دا به تاسو سره هلته اوسېږئ. کورونه مو همدلته دي؟ نه کورونه مو وطن کې دي. ښه وطن کې همدلته خیمې لګولې که نه کوم کوټه کې وطن کې؟ ښه ښه ډېر ښه ډېر. دغه بوټي چې تاسو وینئ د څومره په خوند باندې دغه پړي سره نرۍ چې تار رقم سره تړلي دي چې داسې پورته ولاړ شي بیا دغه کوم فصل چې وکړي چې ورسره راځړېږي بادرنګ. او یقین وکړئ دغه ځای دومره ګرم ده یعنې ټولې دغه پلاستیک درته ښکارېږي داسې تاو کړی چې غرفه رقم یې جوړه کړې شمال هېڅ راځي نه یعنې هېڅ امکان نشته دلته شمال راسي. تقریبا 2 منټه نه کېږي موږ دلته راننوتلو او خولې را باندې راشروع سولې. نو آفرین دي دغه دهقانانو ته چې په دومره سخت حالاتو کې کار کوي. آفرین دي. څرنګه یې تاسو جوړ یې؟ ساري صحت ښه ده؟ او صحت ښه تېرېږي؟ نوم دې څه ده؟ مکتب ته ځې؟
اوس راغلی مکتب نه نه اوس ځو اوس ځې څوم صنف کې څلورم او ته ټول څلورم کې ټول څلورم کې یم ماشاءالله ماشاءالله دې نه هېڅ مکتب نه کور کې ورپسې راکړې یو 10 روپۍ او بیا منډې وایي چېرته پټ سي لاړ سي لامبو لامبو ته هغه کار خو به نه کوئ ډېر ښه شوق لرې مکتب سره ماشاءالله ماشاءالله واچو پنجه واچو خوشحاله اوسېږئ دې ځای نه موږ په وتلو باندې اوسې د انډیوال غږ وکړو چې څنځلو ونې او دا وګورئ ما ډېر تقریبا یاره یو شاید 15 کاله مخکې مې څنځل ونې لیدلي او هغه نه پسې اوس ګورم نو دا خو ما په خیال دا به خامې او چې اوس به هم خورو خوله به ټوله خرابه کړي خو خیر زه به تاسو ته یو د ښکاره کړمه د څنځلو ونې بې شکه والا په دې دنیا کې کوم داسې کار داسې امکان نه لري دغه د ټوپ دښتې ته تاسو ګورئ شاړه مځکه وه خو د دغه چې خلکو یا نور ولایتونه خلک راغلي د کانان شپه ورځې ورته یوه کړې وه کوښښ یې وکړه شاړه دښته یې آباده کړله نو که ژوند کې موږ خپل نور دغسې کارونو ته وګورو موږ وایو چې دا امکان نه لري نو موږ غلط یو که چیرې ورته موږ سوچ او فکر او پلان ګزاري ورته وکړو نو زه امید لرم چې هغه کارونه چې موږ نه ډېر وخت نه موږ نه پاتې دي هغه موږ سرته رسولی سو او په ژوند کې ډېر لوی لوی کارونه کولی سو مثال به یې دغه د ټوپ د دښتې واخلو ډېره زیاته مننه درنه کومه چې دغه ولاګ مو تر پایه پورې راسره وکتو که چیرې په چینل باندې نه وي چینل درسره سبسکرایب کړئ دا ویډیو دوستانو او انډیوالانو سره شریکه کړئ او یو لایک هم ورته ورکړئ مننه ښه وخت درته غواړم خدای په امان